السلام علیکم ملګرو. نن د اختر څلورمه ده، خو زموږ نن د چکر ورځ ده. دا د وطن یوه ډېره لرې پرته سیمه ده. بس ډېره هڅه مو کړله، موږ ویله چې پورته دغه غره سر ته وخیږو، او ونه رسېدلو. پر همدې ځای مو دمه وکړله. دې ځای کې مو خپله سیستم خپل را برابروو، دغه پخلی او دغه شیان به همدلته کوو. تاسو به راسره دغه یو ګورئ. نو زه درته دغه یو شیان به ښیم د خیره سره، او تاسو به راسره ګورئ. په زمونږ د ټولو کسانو کې نو بس بیا دا سړی ماشاءالله خدمتګار و، او خدمتګار ولې چې دا ټولو کې وروسته راغی، او ټول یې ویل چې دا به اوس دا شیان به ټول دا میده کوي. دا خو که یو طرف ته، خو د دې نه بیا در سړی الرجي وویل چې دا زه نشم میده کولی. خو خالد استاذ به د تیوي او نو زه به دغلی شم تیوي. ښه موږ یې حلالوو نه، موږ یې زه کټ کړو که نه، میده م کړو موږ چې دی حلال نه کړو. بس داسې به پسې نور ځو. انجینر صاحب لګیا دی نغری برابروي، او د خیره سره بس بریاني به پخوو. خالد استاذ بل به څه شی پخوو؟ چرګ قورمه به زه دا به ټول ګورو. ملګرو نو دا ډېره ښایسته سیمه ده، ښکلي ښکلي غرونه دي، لاندې پکې خبره شنې پټي دي، او دغه کلي دي، دغه هم پکې تاسو ته ښکاري. همدغه ځای ته راښتي یو. مونږ ویله که مونږ ډېر لرې راغلو، چې دلته م رشکه ولیدله، نو بیا مې ملګرو ته وویل چې لکه دا څنګه چل دی، مونږ خو دونه لرې نه یو راغلي، رشکې ځای پورې راځي، مونږ چکر له دلته راغلي یو، دا څنګه چل دی؟